ډیرو ګرانو نازولو ماشومانو سلامونه. هیله لرم چې ټول جوړ روغ او خوشحاله اوسئ او راغلي وئ چې خپل نوی درس واورئ. خپل درسي چینل ته ډیر ښه راغلی. هیله کوم چې خپل درسونه د خپلو نورو ملګرو دوستانو سره هم شریک کړئ او چینل هم لایک او سبسکرایب مه هیروئ ترڅو ټول درسونه په منظمه توګه ولیدای شئ. بیا به هم خپل نوی درس د بسم الله الرحمن الرحیم په مبارکه کلمه پیل کړو، ځکه موږ تاسو شکر مسلمانان یو او خپل درس او هر نیکار په بسم الله الرحمن الرحیم پیل کوو. زموږ تاسو نوی درس بیا هم د پښتو ژبې ځانګړي توري دي. بیا به یې درته یو ځل تکرار کړم. کوم توري وو؟ ټ، څ، ځ، ډال، ړ، غ، ښین او ړون. نن به د کوم توري نوبت وي چې زه یې درته وایم او کلمات مې پکې پیدا کړي. نن د ړ نوبت دی. ړ که د ر داسې لیکل کېږي، د لاندې یو پنډک لري. ړ ړ تلفظ کېږي. ړ هم کلماتو کې درې غږه لري. ړ، ړ، ړو. لکه د نورو تورو په شان درې غږه لري. ړ، ړ، ړو. په ځینې کلماتو کې د ړ، په ځینې کې د ړ، په ځینې کې د ړو غږ کړي. اوس به راشو وګورو چې ما کوم کلمات تاسو ته خوښ کړي او په هغه کلماتو کې ړ څرنګه تلفظ کېږي یا څرنګه غږ کړي. لکه ړ، ړنګ، ړ، ړ تلفظ کېږي. ړنګ. دا تصویر کې وګورئ، دا کور ړنګ شوی دی. حتما به زلزله پې تېره شوې وي یا کوم بل مصیبت. ړ، ړنګ. او د ړنګ په کلمه کې ړ څرنګه تلفظ کېږي؟ ړ تلفظ کېږي. ړ، ړنګ، ړ، ړنګ، ړ، ړنګ. خدای دې د چا کور نه ړنګوي. ړ، ړنګ، ړ، ړنګ. بیا به راشو وګورو چې ما بله کومه کلمه تاسو ته ټاکلې چې څرنګه تلفظ کېږي. ړ، ړوند، ړو، ړو تلفظ کېږي. ړ، ړوند. دا ځوان تاسو ګورئ، دا بیچاره ړوند دی، سترګې نه ویني، عینکې په سترګو دي او امسا یې په لاس کې ده چې چیرته ونه لویږي، خپله لاره پیدا کړي. ړ، ړوند. تاسو د خپلو سترګو سره ډیر پام ساتئ چې کوم وخت سترګې مو ډېرې ضعیفې نشي، خدای نخواسته نابینا یا ړوند نشئ. ړ، ړوند، ړ، ړوند. ړ دلته ړو تلفظ کېږي. اوس به بیا راشو وګورو چې د ړ دپاره بله کومه کلمه ما پیدا کړې او تاسو ته یې وایم. ړ، ړومبی، ړ، ړومبی. په دې تصویر کې وګورئ، دا د منډې یوه مسابقه ده. دغه اول کس چې تاسو ګورئ چې غټ تصویر یې راغلی دی، ړومبی دی یا په لومړي سر کې ځان رسولی دی. دې ته ړومبی وایي. ړ، ړومبی. دلته هم ړو تلفظ کېږي. په ړومبي کې ړو تلفظ کېږي. هغه څوک چې په اول سر کې منډه کړي. ړ، ړومبی. اوس به راشو د ړ ترانه به ولولو. وګورو چې ما په کومه کلمه کې تاسو ته ترانه خوښه کړې او څنګه ترانه ده تاسو خوښېږي. ړ، ړوند کلمه کې مې درته ترانه لیکلې. اکثرا بېسوادۍ ته هم د ړانده خطاب کېدل ته بېسوادي د ړوند په نامه لیکلې. ړ، ړوند. ړوند یم، بینا یم، لوست کې توانایم. ړوند خو بېسواد وي، تل به په عذاب وي. یو ځل بیا یې هم درته لولم. ړوند یم، بینا یم، لوست کې توانایم. ړوند خو بېسواد وي، تل به په عذاب وي.
اوس یې تاسې یو ځای را سره ولوانئ. لوند به یم بینایم، لوست کې توانایم. لوند خو بې سواد وي، تل به په عذاب وي. یو ځل بیا یې هم ولوانئ. لوند به یم بینایم، لوست کې توانایم. لوند خو بې سواد وي، تل به په عذاب وي. آفرین، شاباس، ډیره ښه ولوسته. خدای دې وکړي دا ترانه مو هم خوښه شوې وي او څه هم ترې زده شوي وي. اوس د کارخانګي نوبت ورسید. یوه صفحه به د ړ د حرف نه په خپلو کتابچو کې ولیکئ. پلار جان مور جان ته به یې وښایاست چې کومه تېروتنه هم نه وي کړې. نور نو مو وخت پوره شه. د خدای په امان.